ډېر پخوا زمانه کې په یو لرې ښار کې دوه وروڼه اوسېدل. د مشر ورور نوم قاسم و او د کشر ورور نوم علي بابا و. دواړه په ماشومتوب کې یو ځای لوی شوي وو، خو قسمت د دواړو لارې جدا کړې. قاسم د یو شتمن سوداګر له لور سره واده کړی و، نو ډېر مالدار شوی و. د هغه په کور کې نوکران، سره زر، قیمتي کالي او هر قسمه اسانتیا موجود وه. خو علي بابا غریب سړی و. هغه به هره ورځ ځنګل ته تلو، لرګي به یې پرې کول، په خپل خر به یې بارول او ښار ته به یې د خرڅولو دپاره وړل. د همدې نه به یې د خپلې کورنۍ ګزاره کوله. ژوند یې ساده و، خو زړه یې مطمئن و. یوه ورځ چې علي بابا په ځنګل کې لرګي پرې کول، ناڅاپه یې د آسونو د منډو شور واورېد. هغه وېرېد او ژر د یو لویې ونې د هغې شاته پټ کېناست. لږ وخت وروسته څلوېښت کسان چې تور کالي یې اغوستي وو، په آسونو سواره راغلل. هغوی د یوې غټې ډبرې مخې ته ودرېدل. د هغوی مشر مخې ته راغی او په لوړ اواز یې وویل: خلاص شه سیم سیم. ناڅاپه ډبرې دوه ټوټې شوه او یو پټه دروازه ښکاره شوه. ټول غله دننه لاړل. لږ وخت وروسته چې بېرته راووتل، نو مشر بیا وویل: بند شه سیم سیم. دروازه بنده شوه او هغوی لاړل. کله چې ځنګل په ارام شو، علي بابا له ونې د شا نه راووت. زړه یې ډېر زور زور وهل او هغه د ډبرې مخې ته ودرېد او ویې ویل: خلاص شه سیم سیم. دروازه سمدلاسه خلاصه شوه. دننه ډېر زیات سره زر، سپین زر، کالي او دغه شانتې قیمتي کاڼي پراته وو. علي بابا حیران پاتې شو. هغه له ځان سره وویل: دا ټول د غلو مال دی. که زه لږ څه واخلم، شاید څوک به پوه نه شي. هغه یوازې دومره سره زر واخیستل چې په خر یې ضایع کېدل. بیا یې وویل: بهر راووتو او دی وویل: بند شه سیم سیم. هغه دروازه بنده شوه او علي بابا کور ته لاړل. کله چې کور ته ورسېد، خپلې ښځې ته یې هر څه وښودل. ښځه یې حیرانه شوه. هغې وویل: دا سره زر باید وتلو. هغوی د قاسم له کوره تله راوړه. د قاسم ښځې په پټه د تلې لاندې لږ موم ولګولو. کله چې تله بېرته ورغله، یو د سرو زرو سکه پرې انښتې وه. قاسم ډېر غوسه شو او علي بابا ته ورغی. هغه ته یې وویل: رښتیا ووایه چې دا مال دې د کومه راوړې. علي بابا مجبور شو او ټوله خبره یې ورته وکړل.
بله ورځ قاسم ځنګل ته لاړ، ویې ویل خلاص شه سیم سیم. دروازه خلاصه شوه، هغه دننه لاړ او ډېر زیات مال یې راټول کړل. خو کله چې غوښتل بیرته راوځي، جادويي الفاظ یې هېر شول. هغه وویل خلاص شه غنم، خلاص شه جوار، خو دروازه خلاصه نه شوه. همدې وخت کې غله راغلل او قاسم یې ونیولو او د نیولو سره دې یې ووژلو. کله چې قاسم کور ته راستون نه شو، علي بابا پسې ورغل. هغه یې رور یې ولیدو چې مړ پروت و. علي بابا خپل رور مړ وموندو او په پټه یې کور ته راوړ. دلته د مرجانه نومې هوښیارې ښځې کیسه شروع کېږي. مرجانه ډېره ځیرکه وه. هغې پوهه شوه چې خطر شته. غلو ته شک پیدا شو چې بل څوک هم د خزانې راز پیژني. هغوی ښار ته راغلل او د علي بابا کور یې وپیژند. یو غل په دروازه نښه وکړه، خو مرجانه دا ولیدل او د نورو کورونو په دروازو یې هم هغه نښه وکړه. غله ګډوډ شول او ناکام لاړل. وروسته د غلو مشر د تیلو په لوی مټو کې خپل ملګري پټ کړل او د میلمه په نوم د علي بابا کور ته راغی. مرجانه شکمنه شوه. هغې په مټو کې وکتل او غله یې ولیدل. هغې په هوښیارۍ سره ګرم تیل په مټو کې واچول او ټول غله یې ختم کړل. مشر وتښتېد، خو وروسته بیا د سوداګر په بهانه راغی. مرجانه هغه وپیژند او په مناسب وخت کې هغه هم ووژلو. په دې ډول د څلوېښتو غلو کیسه پای ته ورسېده. علي بابا د مرجانې له هوښیارۍ ډېر خوشحاله شو او هغې ته یې عزت ورکړو. په پای کې علي بابا پوه شو چې مال او دولت نه، بلکې عقل، صبر او امانت تر هر څه مهم دي، او همداسې هغه په خوشحالۍ ژوند تیر کړل.